ځینې خلکو د غټه مسلمانۍ دا ښکاري چې پټکې وو روډ ته وځه او روډونه بند که او چغې ووهه سړی د ماسپښین لمونځ د جلسې په لمونځ قضا کړي د مازدیګر لمونځ قضا کړي په سټیج باندې د مسلمانانو غیبتونه کوي شرونو او فسادونو ته لمن وایي د داسې ضرري انسان د لاسه هېڅکله به اسلام رانه شي اسلام به هغسې راځي لکه صحابه کرامو یو خبره ده مونږ بار بار کوو د ځینې ملګرو دپاره کوو نن سبا دا فضا ده چې ځینې خلکو د غټه مسلمانۍ دا ښکاري چې پټکې وو روډ ته وځه او روډونه بند که او چغې ووهه او د امبولینس ګاډي ولاړي او دغه ځای کې کسان مري څوک سفر باندې ځي د هغو ویزې کینسل کېږي او دا خلک ډېره غټه دعوه کوي چې موږ ډېر غټ کار وکړو داسې یو واقعه راغلی یو عالم ته چا ویل چې 10 لاکه خلک راوتي وو او مظاهره یې کوله ویل دوی څه چل کوو ویل دوی اسلامي نظام غوښته ویل دوی ته وویل چې تاسو سهار لمونځ په جمع کړی دی چې سړی د ماسپښین لمونځ د جلسې په لمونځ قضا کړي د مازدیګر لمونځ قضا کړي په سټیج باندې د مسلمانانو غیبتونه کوي شرونو او فسادونو ته لمن وایي د داسې ضرري انسان د لاسه هېڅکله به اسلام رانه شي اسلام به هغسې راځي لکه صحابه کرامو چې کله خلک تقواداره شي 5 وخته لمونځونه شروع شي زناګانې ختم شي کورونو کې تلاوتونه شروع شي صلې رحمانې برابرې شي هر ظالم د خپلې ګناه نه توبه وباسي او هر ناجایز والا الله نه ویریږي او د ګناه نه شاته شي الله به امن و امان راولي الله رب العالمین فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن چې کوم خلک د شرک نه پاک دي او د ایمان خاوندان دي امن او سوکالي او ښه حالت به په دوی باندې راځي ځکه د امن زندگی او برکتی حکومت او ښه دا د الله نعمت ده او د الله نعمت به د الله اولیاو ته میلاویږي ځکه د الله نعمتونه د الله په تابعدارۍ باندې میلاویږي په ها هو او چغو زنده‌باد مرده‌باد باندې